دا ښکار نشي. فضل صاحب محترم، د افغانستان د اسلامي امارت په شمول زه اخوا چې زمونږ پښتانه ورونه پراته دي هغوی ته هم دا پیغام رسول غواړم چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ جنگ مذهبي نه ده، دینی نه ده او پر هغه مقدساتو باندې نه ده چې باید نور اسلامي هیوادونه ورته راودانګي او د دوی پر سر باندې د دوی کور غم خپل کور ته راوړي. د افغانستان د اسلامي امارت باهوشه پالیسیګانو څخه یو پالیسي دا ده چې دغه دواړو ترمنځ بې طرف پاتې شوی دی. پاکستان هندوستان نه اول ځل ده او نه آخري ځل ده. د دوی پر پوله باندې، د دوی پر اوبو باندې، د دوی پر اقتصاد باندې، سیاست باندې خپل جګړې دي، خپل دعوی دي، خپل کې سره پوهیږي او موږ سره هم فضل صاحب محترم موږ سره هم پر هغه شکل او اشکالو باندې د 40 کلونو کې پاکستان د ګاونډیتوب نه ده کړی چې زه هندو ته مخامخ ودرېږم. کنه پښتون بیا دومره غیرتي قوم هم ده، دومره شجاع قوم هم ده چې هندو خو پرېږده انګلستان سره هم درېږي، انګلستان مخ ته هم درېږي، د امریکا مخ ته هم درېږي او د روسیې مخ ته هم درېږي. د ګاونډیتوب لپاره هم دا ځلې دا جنګ د پنجاب ده